درنو لیدونکو اوس نو ځو د دې ځایه د کوزې پښتونخوا سیل کوو او تاسې باندې هم کوزې پښتونخوا یو څه ساحې چې له دې ځایه ښکاري هغه ساحې نو او همدغه راز دلته به د ځینې خلکو سره هم خبرې اترې وکړو او د دې سربیره تاسې ته به د ډیورنډ کرښه هم وښایو چې ازغن تار ورته وایي او هغه په دې ځای باندې بیا تیر شوی دی اخوا بیا نو بل پښتون ورور شتون لري او دې خوا بیا بل ورور نو دواړه سکه ورونه دي خو دغه یو اغزن تار سره جلا کړي دي اوس ځو نو د هغې خواته او هلته خلکو سره خبرې اترې هم کوو او د دغې سربیره دغه ساحه هم ګورو نو ملتیا مو وکړئ درنو لیدونکو تاسې ګورئ خوا او شا کې دلته نن ډېر زیات خلک په چکر باندې راغلي دي ځکه دا ډېره ښکلې سیمه ده او بیا په کونړ کې په عموما ډول په اخترونو په سرلي کې بیا نوا پاست او همدارنګه غاښې پاسته او د دغې سربیره بنشاهي کنډو ته غازي آباد ولسوالۍ ته ناړۍ ولسوالۍ ته ګمبیر سیمې ته دانګام ولسوالۍ ته دغه سیمو ته خلک په چکر باندې ځي او هلته د خپل اختر نه خوند اخلي نو دوستانو هغه مخامخ چې معلومیږي دا اغزن تار دی ما مخکې هم یادونه وکړه چې د دوه ورونو په منځ باندې تیر شوی تار دی درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه اغزن تار خواته ځو بالاخره اغزن تار ته راورسېدو موږ ډېری خپرونو کې یادونه کړې چې دا تار د دوه ورونو په سینه تیر شوی اخوا یو ورور پروت دی او دې خوا بل ورور پروت دی یو ملګری مې تر څنګ ولاړ دی دا به د دې ځای د چکرینو په هکله معلومات راکوي او همداراز دلته په اخترونو کې راځي او که په نورو وختونو کې هم چکر ته څوک راځي لومړی کې خو ستړي مشي خیر اوسئ مننه په لومړي سر کې خو ټولو کتونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې اختر په سوکالۍ او خوشحالۍ باندې پیل شوی وي تر دې دمه مننه وروره ډېره زیاته مننه دا به راته ووایي چې یوازې په اختر کې راځئ چکر ته او په نورو وختونو کې هم راځئ یاره چې حقیقت وي او الحمدلله زموږ وطن او بالخصوص کونړ خو ټول د چکر ځای دی هر وخت موږ ځو چکرونو ته او نواپاس هم داسې یو ساحه ده چې زړه راښکونکې ده په وطن کې د کونړ کې ملګري ټول راغلي دي د مختلفو ساحو نه چې زموږ د ډلې نام ځینې ملګري زما تر څنګ ولاړ دي همدارنګه نور د مختلفو ساحو نه د نورو ولایتونو نه د مختلفو ولایتونو نه ملګري راغلي ښه انجوای وکړه
او ښه ساعت یې تېر کړو، دلته بنډارونه وکړه. موږ چې څومره خلک ولیدل همداسې نورو ساحو ته لکه د ښکلا ځایونه چې دي لکه د هغې د جملې نبینشی، ګاوردیش، همدارنګه د شیګل دره، ټول ښکلي ځایونه دي او ښه ساعت پکې هغه دوستان چې دلته په چکر نه وي راغلي او کونړ ته نه وي راغلي هغوی ته تاسې څه ډاډ ورکوئ چې امنیت څنګه دی او دلته چکر څنګه دی؟ الحمدلله امنیت خو په ټول افغانستان کې د امنیت ټغر خور شوی دی او هیڅ مشکل نشته دی په هرې ساحې کې. زه چې څومره ګرځېدلی یم یعنې داسې ځایونو ته موږ تللي یو چې موږ په اصطلاح باندې خوب کې هم دا نشو لیدلی چې موږ به دې ساحو ته ځو. خو موږ تللي یو تر نن ورځې پورې موږ کوم داسې د نه خدای ناخسته د بدې پیښې سره یا د کوم تهدید سره نه یو مخ شوي. نو په ټول افغانانو باندې زما له طرف نه ښه د ډاډ غږ دی چې په ټول وطن کې او په ټولو ساحو کې دا منطقه خور دی، هیڅ مشکل نشته. او شخصا ته چې نواپاس ته راغلی څه احساس کوي؟ ډېر ښکلی ځای دی نواپاس. بیا زموږ خاوره ماشاءالله زما خو ډېره د زړه تنده ماتېږي او ملګري هم موږ چې څونه پوښتنه وکړه د دوستانو نه د ملګرو نه ټول خوشحاله دي او ښه خوندونه یې واخیستل. ډېره زیاته مننه. مننه. سلامت. درنو لیدونکو زو دلته د اسلامي امارات پوستي دي یا پولسات دي د هغوی نظر هم راخلو او ما په تېره خپرونه کې مې یو څه یادونه کړې وه دوستانو غاښې ته چې کله لاړ شئ نو هلته د افغانستان یا د برې پښتونخوا طرف چې دی هغه بیا غرونه دي ټول او کله چې نواپاس ته راشئ نو بیا د باجوړ طرف ته یا د کوزي پښتونخوا طرف ته غرونه دي او د دغه سیټ کونړ سیټ ته چې دی ډېره اواره منطقه ده. نو دوستانو ملتیا مو وکړئ د اسلامي امارات د غړو سره همغږي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. څرنګه چې تاسې وکتل لیدونکو موږ نن راغلي وو نواپاس سیمې ته او نواپاس سیمه کې د مختلف قسمه ځوانانو، سپین ږیرو، مشرانو، هر رقم خلکو سره مو دلته خبرې اترې وکړلې. هغوی چې دلته په چکر راغلي وو او خورا د چکر خوږې قصې له ځان سره لرلي. زموږ د خپرونې په جریان کې د دلته د یو کنډک قومندان دغه د کم خلک چې د نورو ولایتونو نه دلته کونړ ته او بیا بالخصوصا نواپاس سیمې ته په چکر راغلي وو د هغې د اختر د مبارکۍ لپاره نواپاس سیمې ته راغی
نو موږ هم د هغې څخه غوښتنه وکړله چې له موږ سره خبرې وکړي تر څو د اختر مبارکي خپلو هیوادوالو ته وړاندې کړي او د دغه سربیره دلته چې کوم خلک چکر ته راځي هغوی ته د امنیت څومره ډاډ ورکوي. قومندان صاحب ستړي مه شئ. په خیر اوسئ، الله تعالی دې روغ جوړ لره آباد اوسېږي. ډیره زیاته مننه. قومندان صاحب زموږ د کونړ ټي وي لیدونکي دا مهال تاسې ګوري نو زموږ د کونړ ټي وي لیدونکو ته به تاسې خپل ځان معرفي کوي. نو زه 201 خالد بن ولید د قلو اردو د عبدالله بن زبیر لومړی سرحدي لواء د څلورم کنډک مسؤل یم. دا د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ او د نواپا سیمې ته راغلي یو د لا ښه امنیت په خاطر باندې چې په اختر ورځو کې هیوادوالو ته ښه امنیت زمینه برابره کړو او الحمدلله ښه امنیت برابر دی او هیوادوال خو تاسې خپله ګورئ هېڅ کوم مشکل نشته الحمدلله. بیخي ښه په امنیت فضا کې او د موږ او د تاسې د افغانستان د هیواد نه د هر ولایت نه خلک راغلي دي دلته الحمدلله ښه امنیت برابر دی، مشکل نشته دی. او دلته چې کوم خلک راځي هغوی ته تاسې څه زمینه د چکر لپاره برابر یعنې هغوی ته موږ لا ښه زمینه برابره کړې د نورو کلو پرتله باندې سږ الحمدلله ډېره ښه زمینه برابره ده او ښه هیوادوالو دپاره د سړک په باره کې موږ کوشش کړی، سړک هم برابر کړی او نور هم امنیت هم الحمدلله ښه برابر دی، مشکل نشته دی. او قومندان صاحب د دې ترڅنګ هر هغه خلک چې دلته په چکر راځي کولی شي ډیورن کرښې ته ځان راورسوي او چکر ووهي؟ ښه په ډاډه ته ورباندې راشي، هېڅ مشکل نشته الحمدلله. ډیورن کرښه کې هېڅ کوم مشکل نه لرو چا سره او ښه امنیت برابر دی انشاءالله تعالی. او د یوازې د نوافاس څخه نورو کومو سیمو ته باید خلک په چکر لاړ شي او هلته تاسې د هغوی سره همکاریانې کړي دي تر دې دمه او یا همکاري کوئ چې هغوی ته د چکر زمینه برابره شي؟ نو د موږ په کونړ ولایت کې غاښي کنډو ته تللی شي هیوادوال، بینسۍ ته تللی شي، بره په ناړۍ ولسوالۍ کې الحمدلله مشکل نشته دی، بیخي ښه امنیت برابر دی او د سرحدي فرضي کرښه کې انشاءالله تعالی هېڅ کوم مشکل نشته دی الحمدلله. قومندان صاحب لکه څرنګه چې تاسې د نوافاس څخه لیدنه وکړه او راغلی د خلکو سره مو روغبړ وکړو، اختر مبارکیانې مو ورکړې، نورو ځایونو ته هم داسې تللي یاست که صرف نوافاس ته راغلي؟ نو د خو موږ په درې ولسوالیو کې مسؤلیت لرو. په غاښي کنډو ته پرون تللی وم نو خپل مرګلي مو وکتل او پوستې مو وکتلې، ټولو هیوادوالو سره مو هلته وکتل څوک چې راغلي وو نو ښه زمینه برابره وه انشاءالله مشکل نه و بلکل. او په کونړ خاص کې سرکاڼو کې مرورې ولسوالۍ په ساحو کې انشاءالله تعالی هېڅ کوم مشکل دغه درې ولسوالیو کې زموږ د کنډک مسؤلیت دی انشاءالله مشکل نشته دی او په هر د درې ولسوالیو په سرحدو کې زه ګرځېدلی یم انشاءالله مشکل نه لرو الحمدلله. قومندان صاحب ډېره زیاته مننه. په وروستیو کې هغه څوک چې دا مهال تا ګوري هغوی ته څه پیغام لرئ؟ نو دغه کوم هیوادوال چې دي او راغلي دي میلمانه دي هغوی ته دا پیغام لرو چې مجاهدین په سرحد کې ښه امنیت مجاهدینو په سرحد کې ښه امنیت برابر کړی دی، په بېغمه ښه په سوداګرۍ سره دې راشي خپل چکر دی ووایي، هېڅ کوم مشکل نشته انشاءالله تعالی. ډېره زیاته مننه قومندان. الله تعالی خدای تعالی د خیر ژوندی اوسه. درنو لیدونکو تاسې وکتل موږ نن د سرکاڼو ولسوالۍ نوافاس سیمې ته راغلي او نوافاس سیمه بیا دومره ښکلې سیمه ده چې ما سره داسې الفاظ نشته چې د دې سیمې د ښایست ستاینه پرې وکړم. که څه هم د کونړ هره سیمه داسې ده چې ما سره الفاظ نه پیدا کېږي، هرې سیمې ته چې زه لاړ شم نو زه یې داسې الفاظ نه لرم چې زه یې ستاینه وکړم ځکه دا ډېرې ښکلې سیمې دي. نو تاسې هم کولی شئ په ازاده فضا کې او په یو ښه امنیت کې دلته راشئ، چکر ووهئ او د خپل اختر څخه او د خپل چکر څخه خوند واخلئ. تر بیا چې اظهار ارمان د خپل کیمرامین عمران عبید سره ستاسې په درانه چوپړ کې زیریږي د یو سوکاله او باد افغانستان په هیله. خدای پامان.